په نامه د خدای چې رحمان او رحیم دی. د باچاخان بابا کتاب زما ژوند او جدوجهد وړومبی باب. باچاخان بابا لیکي چې زه د هشنغر په اتمانزو نیمې کلي کې په کال 1800 کې پیدا شوی یم. دغه وخت د پیدایش د نیټې لیکلو رواج نه و او نه څوک په لیک او لوست پوهېدل. زما د پیدا کېدو نیټه چا لیکلې نه وه، خو دا چې زه وایم چې په کال 1810 کې پیدا شوی یم، د دې نه وایم چې خدای دې زما مور وبخي ما ته یې ویل چې ستا د ورور ډاکټر خان صاحب واده چې و نو ته د 11 کاله وې، او د ډاکټر خان صاحب واده په دیسمبر کال 1901 کې شوی و. ځکه زه وایم چې زه په کال 1810 کې پیدا شوی یم. زه د مور او پلار کشر زوی وم. د ټولو نه مشره زموږ خور وه، ورپسې ډاکټر خان صاحب و، بیا مې بله خور وه، بیا زه وم. د کشر اولاد سره قدرتي د مور او پلار مینه زیاته وي او ورته ډېر خوږ او نیازبین وي. زه مور او پلار ته ډېر ګران وم. د خدای قدرت داسې و چې د ټولو نه مخکې زما مشره خور مړه شوه، بیا ډاکټر خان صاحب شهید شو، بیا مې بله خور مړه شوه. زه د ټولو نه وروسته وم او وروستو پاتې شوم. اتمانزو کلی د پېښور نه 20 میله لرې شمال ختیځ ته د هشنغر په منځ کې د سوات او د باجوړ د سیند په غاړه نمرخاته طرف ته پروت دی. زما تعلق محمدزی قبیلې سره دی او هشنغر چې د ابازو نه راواخلې تر نوښاره پورې دی، په دې کې محمدزی آباد دی. دا ډېر ښکلی سرسبز او آباد ملک دی. دا د پښتنو ورورولۍ په تقسیم کې نور ورونو موږ له په خپله خوښه راکړی و. زما نیه یوسفزی وه، د صوابۍ د مرغز کلي وه، او نیکه مې محمدزی و چې د هشنغر د اتمانزو کلي و. نیکه مې لوی خان و. دا قدرتي خبره ده چې د محمدزو او یوسفزو شریک اولاد ډېر لایق او قابل وي. جینکۍ د هلکانو نه زیاتې ذهینې وي. زما 3 نمسۍ ډاکټرانې دي، نورې نمسۍ مې څوک MA څوک BA دی، او یوه لور مې ده هغه BA بیټي ده. یو کشر زوی مې عبدالغني خان چې زه ورته لالې وایم د آکسفورډ MA دی. 2 مې نور زامن دي. مشر عبدالغني دی چې هغه مې د ترو کمیسټرۍ د تعلیم دپاره امریکې ته لیږلی و، خو چې زه پیرنګیانو په کال 1931 کې جیل ته ورولېږلم او زما جایداد یې هم ګډوډ کړو، نو هغه د پیسو نشت په وجه تعلیم سر ته ونه رسولو او واپس راغی. بل عبدالولي دی چې سینیر کیمبرج پاس کړو. دی ډېر ذهین، لایق او قابل دی. دی یورپ ته د تعلیم له لا نړو، ولې چې زه جیلخانې ته لاړم نو دی هم د تعلیم نه پاتې شو. عجیبه خبره دا ده چې زه هم شاهي کېدو وم، ډاکټر خان صاحب او قاضي صاحب هم و. د هغوی بچو له د تعلیم دپاره وظیفه او د کور دپاره خرچ ورکولو، او دا د شاهي کېدي سره رعایت نه دی، دا د هغه قانوني حق دی. خو زما زامنو له یې ور نه کړو. زما یو زوی یوسفزی کړې ده، بله مومند کړې ده، او دریم پارسڼه کړې ده. زما لور په کشمیري واده ده. زما 4 نمسۍ په یوسفزی کې واده دي، 2 په خټکو کې او یو په پنجاب کې په پنجابي واده ده. مونږ خپل اولاد په دولت پسې نه ورکوو، په شرافت، قابلیت او لیاقت پسې ورکوو. مونږ خپل اولاد بغیر د هغوی د خوښې چاله نه ورکوو. ټول هشنغر ښکلی او ښېرازه سیمه ده. د رزړو د اتمانزو د سیند په بله غاړه چې د زوړ ښار نښانې راڅرګندې شوي دي. دغه رزړو سره د سیند نه پورې غاړه شیخانو ډیری سره د کندهار تهذیب د دور نه مخکې اثار دي. دغه ښار ته یې پیشګلاوتي وایي. دا نوم د برسنډو کمر او د ګلونو پورې تړلی دی. لوی تجارتي او ثقافتي مرکز و. دا موجوده سیند چې اوس د رزړو د شیخانو ډیری ترمنځ بهیږي، دا په هغه زمانه کې د ډیری نه قبلي غاړې ته بهېدو، او دا ټول زوړ ښار تر دې رزړو پورې غځېدلی و. د دې ځای اوسېدونکي پښتانه وو، خو بودیسټ وو. بودایي مذهب له دې ځایه د سوات او د ګلګت په لاره تبت او چین ته تللی او خور شوی دی، او بودمت 4مه مذهبي غونډه هم په دې ځای کې شوې وه. دا ښکاره شو چې اثار د فن او د زنغت نه معلومیږي چې په دې علاقه کې زنغت، تجارت، زراعت او علم ډېره ترقي کړې وه. دا ښار یوازې د کندهار سیاسي مرکز نه بلکې د ایشیا د زیاتو برخو تجارتي، صنعتي او علمي مرکز و. د اټک او د مارګلۍ په لارې د هندوستان سره، د سوات او د ګلګت په لاره د کشمیر، تبت او چین سره، د دیر چترال او د بدخشا په لار د مرکز ایشیا، او له هغه ځایه یورپ سره د کابل، کندهار او د سیستان په لاره د ایران، عراق، ترکیې او د شام سره تعلق لرلو. د تجارتي مالونو لویه منډایي وه. د علومو څانګه وه.
زما مور ډېره زړه سواندې، پوهه، نیک سیرته او خوش اخلاقه ښځه وه. زموږ د زمیندارۍ لوی کور و. زموږ ډېرې غوا مېښې وې. هره ورځ به د حوشه غریبانان خلک په شوملو مستو پسې مونږ کره راتلل او مور به مې په ړوند تندي د هغوی سره ستړي مشي کول، شوملې او ماسته به یې ورکول او هر ماښام به یې د دوی دپاره بیله کټوۍ پخوله.